زما د کام به خاورې وویني د ښې ورځې مخه زما د کام به خاورې وویني د ښې ورځې مخه چې د وحشي درندګانو مخنیوی ونه شي او لا د حضنور د قبر خاورې وچې شوي نه وي لا د حضنور د قبر خاورې وچې شوي نه وي هلته مدیحه چا ظالم په بېدردۍ قتل کړه نو زه بیا نه لرم دا حق چې احتجاج وکړمه زما معصومې فرښتې چې بې ګناه قتلیږي دې نه خو بند ښه دی مکتب چې ماشومان نه درځي کور نه ژوندي درشي او مړه لاسونه کور ته راوړئ او ستاسو چې سپی مړ شي بلها احتجاجونه وکړئ ستاسو چې سپی مړ شي بلها احتجاجونه وکړئ زما ګلونه ماشومان وري څه پروا مو نشته امونه نیکې هیلې او احترامات زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف عزیز په دې هیله او په دې تمه چې روغ جوړ به یاستئ او د زندګۍ په ښو شوبو کې به یاستئ مینوالو نن راسره په پروګرام کې صمد غمخور صاحب میلمه دی د هغوی نه به شعرونه اورو او تاسو سره به د میډیا په لار شریکوو صمد غمخور صاحب په پروګرام کې درته مینه او هرکلی وایم ډېره زیاته مننه کاشف جانه خوشحاله اوسئ صمد غمخور صاحب د حاجي بانډه افیشل پیج مینوالو ته که تاسو هغه نظم ډالۍ کو د کم نظم عنوان چې دی سریام پانسي نو ډېره به ښه وي ډېره مې خوښه ده بلکل کاشف جانه خو هغې نه مخکې به زه تاسو سره یو لنډ بحر والا غزل شریک کړم غزل دی چې خانجي مونږ که پښتانه یو خو ذهني غلامان نه یو خانجي مونږ که پښتانه یو خو ذهني غلامان نه یو چې په یو ډوډۍ به تاله دلته شپه ورځ پرته یو خانجي مونږ که پښتانه یو خو ذهني غلامان نه یو چې په یو ډوډۍ به تاله دلته شپه ورځ پرته یو که په تا مو قدر نشته د چا سترګو ته رانجه یو که په تا مو قدر نشته د چا سترګو ته رانجه یو بېشک سپکو باندې سپک خو په درنو خلکو درانه یو بېشک سپکو باندې سپک خو په درنو خلکو درانه یو د زدي کام پیداوار یو داسې جرنده باندې وړه یو د زدي کام پیداوار یو داسې جرنده باندې وړه یو د ټوپک جنگ به څه جنگ وي موږ د سترګو جنگ کې مړه یو د ټوپک جنگ به څه جنگ وي موږ د سترګو جنگ کې مړه یو د بنګړو په شړنګ راویښ یو د بنګړو په شرنګ وده یو د بنګړو په شړنګ راویښ یو د بنګړو په شرنګ وده یو اوس پردی خار د غمخوره په بنا سترګو ړانده یو اوس پردی خار د غمخوره په بنا سترګو ړانده یو که په تا مو قدر نشته د چا سترګو ته رانجه یو د زدي کام پیداوار یو داسې جرنده باندې وړه یو صمد غمخور صاحب که زموږ مینوالو سره هم د هغه نظم شریک کو نو ډېره به ښه ډېره مننه کاشف جانه بلکل د نظم عنوان دی سریام پنسي د حاجي بنډا آفیشل پیج او راز محمد راز صاحب د چینل مینوالو ټولو پښتنو دپاره نن سبا د نړۍ کې چې کم حالات روان دي ماشومانو سره کم زیاتی کېږي د هکله باندې ما یو نظم لیکلی دی سریام پنسي هغه سره شریکومه ټولو مینوالو ته د ډالۍ وي دا ظالمان زمونږ په اوښکو اودسونه وکړي زمونږ په وینو باندې ولمبي ځانونه پاک کړي دا خلک هم بیا خدای ته ودرېږي چې ما وبخې خدایه زما مور او زما پلار وبخې دا دعاګانې به هم پاس عرش مولا ته رسي د قبولیت مهر به ولګي په داسې دعا د چا مخونو نه چې باد لوپټې نه وي وړي نن هغه پیغلې د ژوند خیر له پنجابیانو غواړي د چا مخونو نه چې باد لوپټې نه وي وړي نن هغه پیغلې د ژوند خیر له پنجابیانو غواړي او رب وایي چې سل ځله کباب رانه که او بیا جوړه که نه خفه کېږم د کعبې په ورانولو دومره په دې خبره باندې رب چې خفه کېږي څومره چې د انسان د لاسو خپو نه بل انسان ازار شي په دې خبره باندې رب چې خفه کېږي څومره چې د انسان د لاسو خپو نه بل انسان ازار شي زما د کام به خاورې وویني د ښې ورځې مخه زما د کام به خاورې وویني د ښې ورځې مخه چې د وحشي درندګانو مخنیوی ونه شي او لا د حضنور د قبر خاورې وچې شوي نه وي لا د حضنور د قبر خاورې وچې شوي نه وي هلته مدیحه چا ظالم په بېدردۍ قتل کړه نو زه بیا نه لرم دا حق چې احتجاج وکړمه زما معصومې فرښتې چې بې ګناه قتلیږي دې نه خو بند ښه دی مکتب چې ماشومان نه درځي کور نه ژوندي درشي او مړه لاسونه کور ته راوړئ او ستاسو چې سپی مړ شي بلها احتجاجونه وکړئ بلها احتجاجونه وکړئ زما ګلونه ماشومان وري څه پروا مو نشته
نن څومره زړونه مات شو، څومره میندې وجړېدې. تاسو څوک ولیدو چې څوک د چا په غم شریک شو؟ خانان بس دومره و چې رالو، تسلي راکړه، زمونږ جذباتو له یې ماتې ورکړه، بېرته لاړو. خانان بس دومره و چې رالو، تسلي راکړه، زمونږ جذباتو له یې ماتې ورکړه، بېرته لاړو. زمونږ آواز یې تر ایوانه پورې ورسو، د سریعام پانسۍ قانوني اسمبلۍ کې پاس کو، خو مونږ له هغسې ورک کېږو د ستم په جرنده. د انصاف بندو دروازو ته به تر کمې ناستو، د میاندو مخ باندې به اوښکې لارې نه جوړوي. څوک سریعام پانسي شو، څوک چا په دار وجړو. د ملک بنیاد چې کلمه وي، بیا په کار خو ده چې د غله لاس غوڅ کي، لوتیانو باندې حد جاري شي. بالکل سمو غمخور صاحب. د ملک بنیاد چې کلمه وي، بیا په کار خو ده چې د غله لاس غوڅ کي، لوتیانو باندې حد جاري شي. چا نه انصاف وغواړو، چا نه د حق ژمنه وکړو، چا نه انصاف وغواړو، چا نه د حق ژمنه وکړو. عدالتونو کې قانون د لاډ میکالې پروت دی. خانان به ډمې په روډ ګاډي کې شراب به وڅکي، خانان به ډمې په روډ ګاډي کې شراب به وڅکي. هغوی له ډاډ ورکړي چې دا معززین خلک دي. مونږ چې د لا اله ورد وکړو په روانه لار کې، وایي چې دا واجب القتل دي، دوی شر جوړوي. مونږ چې د لا اله ورد وکړو په روانه لار کې، وایي چې دا واجب القتل دي، دا شر جوړوي. تشه نمه د محبت خو په دې ښار کې واخله، تشه نمه د محبت خو په دې ښار کې واخله، چې د یوسف غوندې د خپل درونه وجني که نه. غمخوره دومره نفرتونه دي چې حد یې نشته. د انسانانو زړونو زنګ نیولی وسپنې دي، د انسانانو زړونو زنګ نیولی وسپنې دي.